ویمه که ته چېرته خپل ورور هغه ته ماپ نه کړي نو ستا کم مور او پلار چې دي نور کوم خپلوان ورونه خویندې چې دي هغه به هم ستا نه ډېر خفه وي که نه. تاسو ټولو ته ووایم او بار بار دا وایم چې نن زه د خپل مور د خویندو ورونو د دوی ټولو د رشتې نه انکار کوم. السلام علیکم. وعلیکم سلام نازي اقبال. ها څنګه یې نازي اقبال؟ ښه یم، مهرباني الله کرم دی، ښه یم. ها پیل خو راته دا ووایي نازي اقبال چې هغه پیلنی نازي اقبال یو که نه بدله شوې. ولې زه بدله شوې یم، هماغه نازي اقبال یم چې ستاسو په مخ کې وړه رالویه شوم. ها دا راته ووایه نازي اقبال دا ځل چې کوم دی دوبۍ ته رانلې کومې شوګانې چې کېدې هغې له تاسو رانلئ بلکې البته ما لیدلي هم اوس تاسو کوم پوسټرې چې وې هغه هم لګېدلې وې. دوبۍ ته زه درتلم غټ اختر له او زمونږ پوسټرې هم جوړې شوې وې او مونږ پوره تیاری کړی و. ښه بیا رانغلي وجه څه وه؟ په وجه د دې زمونږ شوز چې کوم وو هغه کینسل شوی په دې وجه چې د دوبۍ چې کوم مشرانو د هغوی حکومت د طرف نه او هغه حالونه چې کوم وو نو وایي چې پښتنو ته مونږ پرمیشن نه ورکوو نو د پرمیشن په وجه باندې زمونږ شوګانې زمونږ شوز چې کوم وو پروګرامونه هغه کینسل شو او زمونږ پروډوسر هم لکه ډېرې پیسې تاوان شوې. تاسو خفه نه شئ. نه جی الله دې نه کړي چې مونږ هغه د یو بل نه خفه شو. ښه تاسو چې کوم خدمت کړی دی زمونږ د پښتو زبان دپاره تاسو نور داسې خدمات هغه زمونږ دپاره چې کوم دی هغه ډېر زیات قابل احترام دي. زه په تاسو ټولو پښتنو باندې فخر کوم. تاسو دومره درانه لفظونه زما دپاره لیکئ او ماته میسج کوئ. ستاسو د ټولو ډېره مننه. ښه نازي اقبال یو تپوس مې کوو کومه واقع چې شوې وه ستا ورور چې کوم کیس کړی بیا د هغې نه پس ته پایار درج کړی و اوس چې کوم دی هغه خلک وایي چې آیا نازي اقبال هغه خپل ورور هغه ماف کړی دی. څوک وایي دی خپل ورور معاف کو. زه بار بار هر وخت هر ټایم چې زه لایو راځم نو زه دا خبره کوم چې دا دروغ دی. دا خلک په ما پسې ډرامې جوړوي. زه پښتنه یم. پښتانه کله هم د خپلې ژبې نه نه اوړي. انشاءالله تر مرګه پورې به زه د دې خبرې نه نه اوړم. ښه او دا درته لکه زه ووایم که ته چېرته خپل ورور هغه ته ماپ نه کړي نو ستا کوم مور او پلار چې دي نور کوم خپلوان ورونه خویندې چې دي هغه به هم ستا نه ډېر خفه وي که نه. تاسو ټولو ته ووایم او بار بار دا وایم چې نن زه د خپل مور د خویندو ورونو د دوی ټولو د رشتې نه انکار کوم او د هغه ورځې نه انکار کوم په کومه ورځ چې دوی ما سره دغه زیاتی کړی دی. نو بس زه دا وایم چې زه د هغوی دپاره مړه شم. جی بالکل مونږ کوم ټول پښتانه چې کوم دی هغه مونږ ستا سره مرسته کوو ستا سره ولاړ یو. هر وخت زه دا وایم ماله بر الله عزت راکړی دی او تاسو ماله عزت راکړی ځکه نن نازي اقبال یم نو ستاسو د مینې په وجه یم. تاسو ماته ډېر عزت راکړی دی. ښه نازي اقبال یو بل تپوس مې درنه کوو تاسو چې کوم دی زیات هغه په فیسبوک یا په انسټاګرام وغیره باندې لایو راشئ نو داسې خلک شته چې هغه به تاسو باندې غلط کمنټس کوي هغو ته به څه وایي؟ به څوک چې غلط کمنټس کوي نو زما داسې مینهوال شته چې هغوی ورله جواب ورکوي زما د طرف نه. ما ته هېڅ ضرورت نشته. ښه او دا راته ووایه مور او پلار چې دي کوم دي هغه درنه خفه دي او که نه؟ ما خو تاسو ته ووایي چې پلار خو مې وفات شوی دی الله دې وبخي او دا یو زما مور خو په دې 15 میاشتو کې اوسه پورې ما ته یو ټلیفون هم نه دی کړی او هغوی چې په کوم کور کې اوسېږي دغه کور هم ورله ما اخیستی دی. ښه ځینې خلک پکې دا هم وایي چې نازي اقبال هغه پیسې واخیستې او خپل ورور یې هغه یې ماف کړو. نو دا ټول خلک دا دروغ وایي چې نازي اقبال پیسې واخیستې او خپل ورور یې معاف کړو. دا زه دوی ته دا وایم چې مهرباني وکړئ د دې خبرو نه هېڅ نه جوړېږي. خپل آخرت ته ځان ته خبرې مه زیاتوئ. ښه ډېره مننه نازي اقبال ستاسو وخت هغه نور نه خرابوو. ډېره مننه د وخت راکولو. هغې پورې د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. په لوی الله مو سپارم.
د الله په امان. نو جی ملګرو دغه د نازي اقبال کم کال چې و هغه چې ما په څه قسمه طریقه باندې جوړ کړی و هغه هم تاسو کتو کوم قصې چې وي کم تپوسونه هغه ترې هم مونږ وکړه. نو امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زمونږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بل ویډیو کې به ملاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.